سورة الفلق او سورة الناس دا دو سورتونه چې درته یادو او ویدي او وخت په وخت دی وي قسم پې راته خورمه او قسم پې به دې خورمه ځکه چې دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده الله به د هر شر نه محفوظ ساتي. اکثر ملګري دا تپوس کوي زه به ځان د جادو نه څنګه بچ ساتم، زه به ځان د پیریانو د شر نه څنګه بچ ساتم، زه به د بیمارۍ نه ځان څنګه بچ کوم، د بد نظر نه به ځان څنګه بچ کوم. وظیفې غواړي، د ټولو نه لویه وظیفه هغه دا ده. دا دوه صورتونه چې کوم مسلمان ته یاد دي او په ځای یې وایي وخت په وخت، رب العالمین دا انسان د هر شر نه محفوظ ساتي. او الحمدلله دا صورتونه تقریبا هر مسلمان ته یاد دي، تقریبا هر مسلمان ته یاد دي. د دې به یو څو فضایل بیان کو. یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عقبه بن عامر رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الم ترى آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقبه ته وی دا شپه الله په ما باندې داسې آیتونه نازل کړي دي چې داسې آیتونه ما چېرته نه دي لیدلي. کم آیتونه دي؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی داسې آیتونه ما نه دي لیدلي. داسې عظیم آیتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په ما را نازل کړي دي، هغه دا دوه سورتونه دي. یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، دا هم د عقبه بن عامر دی. او دې فایدې ته سوچ کوئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې عقبه بن عامر ته څلور پنځه پیرې د دې صورتونو فضیلت بیان کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو خبرې له دومره زور ورکوي خو په دې صورتونو کې کمال دی که نه. اوس ګوره دې حدیث ته وکړئ، دا هم د عقبه بن عامر دی. هغه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم او ما د هغه د سورلۍ دا پړی نیولی و، روان کړی مې و، د هغه د سورلۍ مې روانه کړې وه، واګې د هغه په لاس کې وې. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې یا عقبه الا ترکب، عقبه راځه که ما سره سور شه په دې سورلۍ باندې. وی فاشفقت ان تكون معصیه، خو زه نه کېناستم په دې سورلۍ باندې، زړه کې مې دا و چې دا به ګناه وي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره اوچت انسان دی، زه اوس څنګه دسره په یو سورلۍ باندې کېنم، نو زه نه کېناستم. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سورلۍ نه راکوش او ضرور وختم، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سورلۍ باندې سور شو. وی ما ته وی چې یا عقبه، دې ته ګوره غوږ کېدی، الا اعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس. وی ای عقبه دو سورتونه درته ونه ښیم چې په هغه سورتونو کې غوره سورتونه دي چې دا خلک یې تلاوت کوي، غوره سورتونه ګوره. وی ما ورته وایي چې بله یا رسول الله، یا رسول الله. وی خیرت، دا خو ډېره لویه فایده ده چې دوه سورتونه غوره سورتونه غوره تلاوت، خلک چې کوم تلاوت کوي هغه ټولو کې غوره دا ده. وی فاقرأني قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې هغه دوه سورتونه دا دي. ګوره صرف په دې اکتفا ونه کړه. وی ثم اقیمت الصلاة، بیا د منځه دپاره اقامت وشو. اقامت چې کله وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو، فتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فقرأ بهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو او امامتین په دې دوه سورتونو راکړه. بیا یې ورته ګوره هغه فضیلت په دې ځای کې ورښکاره کو چې په دې دوه سورتونو باندې سجل وکړو، امامتي ورکړه. وی بیا په ما باندې تیر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ګوره د یو حدیث کې ګوره څو پیرې فضیلت بیان شو، دوه پیرې. یو پیر خو ته دا غوره سورتونه دي، دویم پیر سجل وکړو، منځ کې په امامتي ورکړه. اوس ګوره وی بیا زه ناست شوم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې تیر شو. ما ته وایي چې کیف رأیت یا عقیب، څه دی خیال دی عقبه؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. دا دوه سورتونه وایا هر کله چې ویده کېږي او هر کله چې راپاسې. امام نسائی دا حدیث راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی دی. یو حدیث کې داسې راځي، دا هم د عقبه بن عامر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي ان الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، خلق چې د شر نه پناه غواړي په الله پورې
او پناه نیسي په الله پورې د شر نه، نو د دې دوو صورتونو په شان تعویذ دا نشتی. دوو صورتونو په شان غوره چا نه دي ویلي. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. په یو حدیث کې داسې راځي، دا امام نسائی راوړی، عقبه بن عامر ګوره همدغه صحابي دی. دی یو صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېرو موقعو باندې د دې صورتونو فضیلت ویلی دی. او ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووي دا چې بار بار پیغمبر د دې صورت فضیلت وایي د دې دوو صورتونو، خو دې کې کمالات دي که نه. عقبه بن عامر وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم په لاره باندې، په دې ځای کې ورسره روان دی، اولته ورسره څه و، په سورلۍ باندې سور شوی و. وایي زه ورسره روان وم، ما ته وایي چې یا عقبه قل، ای عقبه ووایه. وایي ما ورته وایي چې ماذا اقول، څه ووایم؟ فسکت عني، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. وی بیا ما ته وایي چې قل، لږ ساعت بعد بیا ووایي. وی ما چې څه ووایم یا رسول الله؟ وی راته وایي چې وایه قل اعوذ برب الفلق. وی بیا راته وایي چې وایه. وی ما چې څه ووایم یا رسول الله؟ وی وایه قل اعوذ برب الناس. وی تر دې چې دا صورت بیا ما ووایي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې چېرته یو سوال کوونکي داسې سوال نه دی کړی لکه څنګه چې په دې صورتونو کې دی، او که چېرته چا پناه غوښتې ده د الله نه، نو داسې پناه یې نه ده غوښتې څنګه چې په دې صورتونو کې غوښتی شوي ده. دا دومره اوچت صورتونه دي. یو حدیث کې داسې راځي، امام نسائی رحمه الله راوړی دی، په هغې کې دا دي یو صحابي دی ابن عابس الجهني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویلي دی ابن عابس ته، وی ابن عابس الا ادلك بافضل ما يتعوذ به المتعوذون. اے ابن عابسه تا ته هغه څه ونه ښیمه چې په هغې سره انسانان پناه نیسي په الله پورې د هغې په ویلو باندې، او دا غوره معوذات دي او دا غوره تعویز دی. وی ما ورته چې یا رسول الله وښایه راته که نه. وی وایه چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. امام مالک رحمه الله روایت راوړی دی، امام بخاري م راوړی، امام ابو داود م راوړی، امام نسائی م راوړی، امام ابن ماجه م راوړی. په هغې کې دا دي عائشه رضی الله عنها وی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله بیماري راله، څه تکلیف به پرې راغی، یقرأ علی نفسه بالمعوذتین وینفث، په ځان باندې به دا دوه صورتونه ووي او بیا به په ځان باندې چوف کړو. نو دا طریقه یاده کوي، کله چې په تا باندې څه بیماري راشي، څه تکلیف درته راورسي، په بدن پسې څه دي دړي، دا دوه صورتونه پې وایه چوف کوئ. عائشه رضی الله عنها وایي فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه بالمعوذات وامسح بيده عليه رجاء بركتها. عائشه رضی الله عنها وی کله چې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر بیمار شو او په ځان باندې دا صورتونه په خپله نشو ویلی، نو ما به پې دا صورتونه وي او خپل لاس به مې د هغه په بدن نه راښکودو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس به مې د هغه په بدن راښکودو. وجه دا و چې د هغه په لاس کې برکت ډېر و. یو حدیث کې داسې راځي، ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د بد نظر نه پناه غوښته په الله پورې، د پیریانو نه به پناه غوښته په الله پورې، په قسمه قسم الفاظو سره. خو چې کله وی الله دا دوه صورتونه نازل کړو، فلما نزلت المعوذتان، کله چې الله دا دوه صورتونه نازل کړو، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ټول نور هغه الفاظ چې کوم هغه ټول یې پرېښودو او دغه دوه صورتونه به یې وی. یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی، د عبدالله ابن خبیب رضی الله عنه روایت، هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو، وی ای عبدالله چې کله ماښام کې او سحر کې نو دا درې صورتونه درې پیرې وایه. سحر ماښام درې صورتونه کوم یو دي؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا به سحر ماښام وی او درې درې پیرې به وی. واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی هغه صحابي ته وی تکفیک من کل شی. سحر چې درې پیرې دا صورتونه وی، ماښام چې درې پیرې دا صورتونه وی، الله به دې د هر شر نه بد ساتي، هر شر نه به دې الله ساتي، د بد نظر نه،
د پیریانو د شر نه، د انسانانو د شر نه، د جادو نه، د کوډو نه، د مصیبتونو نه، د آفتونو نه، د هر څه نه به دې الله ساتي. نو انشاءالله زما خو امید دی تاسو ټول به یې وایي، خو کومې چې نه وایي د نن نه یې شروع کړئ. سحر 3 پیرې د 3 ونو سورتونه به وي، ماښام مازدیګر منځه نه بعد ویلی شي، مازدیګر د منځه نه بعد به شروع کوه. دا 3 سورتونه 3 پیرې وایه، الله به د هر شر نه بچ ساتي. ولې زمونږ کاسې سوچ وکړو، مونږ زمونږ په دې ملکونو کې اکثر دا جاخې ډېرې دي، پلاني په پلاني باندې کوډې وکړو، هغه پې جادو وکړو، دا نظره شوی دی، په د دا شوي دی، په د دغه شوي. نو د هغې یو وجه لویه دا ده چې مونږ د دې اسکارو خیال نه ساتو. دې اسکارو سره الله د انسان حفاظت کوي. اوس ګوره تاسو ته یو فایده ذکر کوم. حدیث کې دا راځي چې کوم سړی د سحر لمونځ د جمعې سره وکړي، دی د چا په ذمه کې شو؟ د الله په ذمه کې شو. حدیث کې دا دی چې کوم سړي سحر لمونځ د جمعې سره وکړو، نو دا سړی د الله په ذمه کې شو. اوس ګوره یو سړی د سحر لمونځ وکړو، د الله په ذمه کې شو که نه، او بیا یې پسې د 3 سورتونه 3 پیرې ووایي. نو یو خو د سړی د الله په ذمه کې د الله یې ساتي د هر شر نه. بیا چې کله ماښام په اذکارو کې د بیا 3 پیرې د 3 سورتونه ووایي، ستاسو څه خیال دی د دې سړي به څنګه حفاظت کېږي؟ سحر لمونځ د جمعې سره، په دې سره ګوره د انسان حفاظت کېږي. او بل دا چې حدیث کې دا راځي چې دا انسان زړه خوشحاله، طبیعت یې خوشحاله، دغه ورځې مزیداره چې کوم سړی سحر لمونځ د جمعې سره کوي، او بیا چې د ورسره دا 3 سورتونه ووایي، نو الله به د هر شر نه په امان کې ساتي. یو حدیث کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې روایت عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به وده کېدو دا 3 سورتونه به یې ووایي، او بیا به یې چوف کړو په څه کې؟ په دې ورغوو کې، په دې لاسونو کې به یې چوف کړو، او بیا به یې د لاسونه په دې بدن باندې ټول راښ کودو، د کوم ځای پورې چې به لاسونه رسېدو دا کار به یې 3 پیرې کوو. نو دا فایده په ننني درس کې یاده کوي. دا 2 سورتونه او د دې سره سوره اخلاص یو ځای کا، دا به سحر وموې او دا به ماښام وموې. څو پیرې؟ 3 پیرې. د شپې چې وده کېږي نو وایې په لاسونو کې چوف کوه، او بیا په خپل بدن راکاږه، او دا کار به 3 پیرې کوي. چې بیمار شي، الله دې هر مسلمان د بیمارۍ نه په امن کې ساتي، او کوم چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي. چې کله د تم څه تکلیف راغی په دې پسې مه ګرځه چې پلاني پسې زم ځان پې دم وم او پلاني پسې زم ځان پې دم وم. غوره دم موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولی دی، هغه د 2 سورتونه په ځان وایي، د پیغمبر طریقه ده که لږ ساعت مخکې تېر شو. عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو بیمار شو څه چل به یې کوو؟ دا 2 سورتونه به یې وي او په ځان به یې چوف کول. نو په کوم ځای چې دې تکلیف وي په هغه ځای لاس کېږده او بیا د 2 سورتونه وایه او په ځان یې چوف کړه، انشاءالله الله به دله شفا درکوي. نو دې ته ویلی کېږي، دې سورتونو ته ویلی کېږي المعوذتین. او دا د دې بعض فضایلو نور فضایلو هم شتي، خو په دې باندې به اکتفا وکړو. شروع به د سورة الفلق نه وکړو. سورة الفلق دې کې اختلاف دی د علماو چې دا مکي دي که مدني دي، خو جمهور العلماء اکثر علما دا وایي دا سورتونه مکي دي، یعنې دا د هجرت نه مخکې نازل شوي دي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په صحیح بخاري کې دا روایت ته په نورو کتابونو کې مشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی و، او جادو پې چا کړی و؟ یهودو پې کړی و. لبید ابن الاعصم هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه جادو وښوی شي، څو ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیعت ګډوډ و، طبیعت یې خراب، او یو کار به په ذهن کې و چې دا ما کړی دی، هغه به یې نه و کړی، یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی. نو یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیف، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په هغه ټیم کې هم دا ویلی شوي چې دا 2 سورتونه په ځان باندې وایه. نو دا 2 سورتونه دا د جادو علاج هم دی. سورة الفلق دا سورت مکی دی، په دې کې 15 آیتونه دي. د نازلېدو په ترتیب کې دا 20 نمبر سورت دی. د نازلېدو په ترتیب کې دا 20 نمبر سورت دی، او په قرآن کې دا 114 نمبر سورت دی.
په قرآن کې سویم نمبر دی 114 او په قرآن کې ټول سورتونه 114 دي 114 سورتونه دي په قرآن کې دا پکې دی 114 ان اخرینی سورتونه مخکې اخرینی سورت نه مخکې دي په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل توايا أعوذ برب الفلق پناغوارم پرب د سبا پوری قل اوایا اعوذ پنانسم خانو د دې استعاذې مسله مخکې تېره شوې ده کله چې موږ د سورې فاتحې ترجمه کوله او تفسیر چې پناه به نیسي په الله پورې په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی په دې کې به صرف پناه په الله پورې نیسي بس او هغه کار چې مخلوق پې هم قادري نو که یو سړی پناه وغواړي د مخلوق نه په دغه کارونو کې نو د بیا څه دي دا روا دي موږ په مثال ذکر کړو لکه اوس یو سړی دی او په هغه پسې ډاکو لګېدلی دی وجري او یا تې پیسې پټوي غلا تې کوي او دی د یو کس کور له ورشي ور ورته وټکوي ماله پناه راکړه دا پناه غوښتل څه دي جایز دي خو په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی په دې کې به پناه صرف د الله نه غواړي او په الله پورې به پناه نیسي مخلوق پورې پناه نیوه په دغه کارونو کې دا شرک دی لکه مشرکان پناه غواړي د پیریانو نه یعنې موږ له پناه راکړه یا د ملایکو نه یا چې وایي دا ولی الله دی په داسې کار کې چې هغه کار باندې صرف الله قادر دی نو دا قسمه پناه نیوه په مخلوقاتو پورې دا د شرک په زمره کې دننه راشي پناه به صرف په الله پورې نیسي په دغه کارونو کې قل اعوذ ووایه زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا پورې الفلق دې کې اصل کې معنی پرته ده د شلیدو فالق الاصباح فالق الاصباح د الله مبارک راځي الله دا تیاره وشلی تیاره دا تیاره چې کله وشلی نو څه ترې راوباسي رڼا یې ترې راوباسي نو برب الفلق نو رب د سبا پورې دلته یو څو فایدې یوه ګوره دې کې اشاره ده دې ته څنګه چې الله تیاره سیري کي او تیاره وشلی او د هغې نه رڼا راوباسي د سحر نو دغه شان ای مؤمنه چې د دغه رب سره دې رابطه مضبوطی نو هر تیاره او هر غم به دله ختم کي قل اعوذ برب الفلق زه پناه نیسم یا پناه غواړم په رب د سبا پورې نو کوم رب چې سحر راوباسي د تیارې نه هغه رب ستا د ژوند تیارې هم ختمولی شي هغه رب ستا د ژوند هر غم ختمولی شي هغه رب ته د هر شر نه محفوظ ساتلی شي هغه رب ته د هر مصیبت نه په امان کې ساتلی شي دا معنی پکې ده بعضې داسې ترجمه کوي قل اعوذ برب الفلق ته ووایه پناه نیسم په رب د مخلوقاتو پورې الفلق ولې وایي ځکه چې هر شی مخلوق ته چې وګورې دې کې هر هغه مخلوق دننه راغی چې څه شی وشلیږي او هغه ترې راوځي اوس لکه باران د وریځو نه راوځي نو وریځې وشلیږي که نو څه ترې راوځي باران ځمکه سیرې شي نو د هغې نه بوټی راوځي دغه شان د مور د خېټې نه بچی راوځي هګۍ نه بعض حیوانات راوځي نو په دې کې الغرض ده چې ټول مخلوقات دننه رالو نو ته داسې م ویلی شي چې قل ووایه اعوذ پناه غواړم یا پناه نیسم برب الفلق په رب د مخلوقاتو پورې ښه د څه نه پناه غواړي یریږي د څه نه من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه په دې کې د نه هر څه راغلي
یعنی زه پناه نیسم په الله پورې د څه نه وایي پناه نیسم په الله پورې د هر هغه شر نه یا د هر هغه د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي هر شی چې الله پیدا کړی دی د هغې د شر نه پناه نیسم په الله پورې نو ټول شرونه پکې دننه رالو د هر څه چا پیدا کړي دي الله پیدا کړي او ته ووایي چې یا الله ما له پناه راکا زه پناه غواړم تا نه زه پناه نیسم په تا پورې ستا د هر مخلوق د شر نه نو ټول هر څه پکې دننه رالو ځکه دا دومره ښایسته صورتونه دا یاد کوي وایي الله به د هر شر نه ساتي پیریان د الله مخلوق دی د هغې د شر نه به د الله ساتي انسانان د الله مخلوق دی انسانانو کې چې کم شر هم پروت دی الله به د هغه شر نه ساتي زناور د الله مخلوق دی دې زناورو کې چې کم شر پروت دی الله به ته د هغه شر نه په امن او امان کې ساتي نو قل اعوذ برب الفلق ووایه زه پناه نیسم په رب د سبا پورې من شر ما خلق د شر د هر هغه څه نه چې پیدا کړي دی هغه الله ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه هر کله چې خوره شي او د شر د تیارې نه هر کله چې دا تیاره څه شي خوره شي ومن شر غاسق اذا وقب چې کله خوره شي دا تیاره ومن شر غاسق نو دلته بعضو علماو دا قول کړی چې معنی ده چې کله نور ډوب شي نور چې ډوب شي تیاره راشي که چا ویلي نه دې نه مراد سپومۍ ده چې سپومۍ کله ډوبه شي تیاره ښه ډېره شي یا ستوري خو مقصدي خبره دا ده چې پناه نیسم په الله پورې من شر غاسق اذا وقب د شر د تیرې نه کله چې خوره شي مخکې ووي من شر ما خلق الله چې څه شی پیدا کړی د هغې د شر نه نو د تیاره پای کې دننه نه راتله پکې که نه تیاره هم پای کې دننه وه خو دا تیاره خاص ذکر کړه بیا ولې ځکه چې په تیاره کې دننه ډېر شرونه پراته دي تیاره چې کله خوره شي نو په دې ټیم کې ډاکوان راوځي په دې ټیم کې دشمن خپله دشمني وباسي په دې ټیم کې پیریان خواره شي په دې ټیم کې ډېر شرونه او آفتونه خورېږي نو ځکه دې ځای کې پناه وغوښتی شوه د الله نه چې الله ما له پناه راکه ما وساته د شر د شپې نه کله چې دا شپه څه شي خوره شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده که نه کله چې شپه راشي نو دغه ټیم کې په دې اوله کې د خپل ماشومانان د کورونو نه بهر مه پرېږدئ ولې مه پرېږدئ ځکه چې دغه ټیم کې پیریان خورېږي دغه ټیم کې شرونه خورېږي نو ځکه دې ځای کې ګوره شپه ذکر شوه ومن شر غاسق او د شر د شپې نه اذا وقب کله چې دا شپه څه شي خوره شي او په هر ځای باندې توره تیاره راشي ومن شر النفاثات او د شر د پوکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر النفاثات او یا الله بچ مې کا او یا الله پناه نیسم په تا پورې د شر د هغه ښځو نه چې هغوی پوکي کوي په غوټو کې نفاثات مطلب هغه زنانه چې پوکي کوي عقد غوټې ته وایي د دې څه معنی دا شو یعنی یا الله ما د جادوګرانو د شر نه وساته د چا د شر نه د جادوګرانو نه جادوګر او کوډګر دوی څه چل کوي په غوټو کې پوکي کوي که نه کوي غوټې ورکوي او هغې باندې چوف کوي غوټې ورکوي او په هغې باندې بیا چوف کوي نو یا الله ما وساته د جادوګرانو د شر نه بیا سوال دا دی چې زنانه ولې ذکر شوې دا کار خو نارینه هم کوي جواب دا دی چې دا کار اکثر زنانه کوي د نارینهو په نسبت باندې زنانه دا کار ډېر کوي قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی کله داسې خبره هم ذکر کړي چې یو کار زنانو کې ډېرې زنانه ذکر کړي اگر که سړو کې مي او یا زنانه را مخکې کې سړي وروسته کړي یا سړي را مخکې کې او زنانه وروسته کړي لکه تاسو ته په مثال درکړم دا به یو فایده یاده کوي
الله په سورة النور کې سوی الزانیة والزانی زیناکار ښځه او زیناکار سړی. نو ګوره زیناکار ښځه را مخکې کړې ده او سړی وروستو کړی ده. ولې؟ ځکه چې زنا اکثر ابتدایي د زنانه نه کېږي، او چې زنانه نه غواړي د یو سړي سره لینډ جوړ کړي او د زنا د لار کولاو کړي چې زنانه نه غواړي، نو سړی په اعلی اسانه باندې دغه لارې ته نشي رسېدی. نو ځکه الله زنانه مخکې کړي د څه نه؟ نارینهو نه. په سورة المائده کې الله سوی والسارق والسارقه، او غل سړی او غله ښځه. نو سړی د ښځې نه څه کو؟ مخکې کولې، ځکه چې اکثر غلاګانې څوک کوي؟ هغه سړي کوي. نو دې ځکه الله نفاثات ذکر کړي، ښځې چې پوکي کوي په غوټو کې. ولې ښځې ذکر کړي؟ ځکه چې ښځو کې دا کوډې موډې او دا جادو او دا قصې پکې ډېرې. اکثر به تاسو اورئ د خلکو نه زمونږ ترور ده او هغه کوډګر ده او زمونږ پلانۍ ده او هغه راغلې وه هغې کوډې کړې اچوي په کوم ورځ کور ته راغلې ده یا به زمونږ په کور کې مصیبتونه زمونږ په کور کې دا او د دې پیرانو میرانو ده زمونږ په دې ملک کې چې دا پیران دي دا ټول جعلي دي. ګورئ دا ټول څه دي؟ جعلي دي. په یو قانون دا جوړ شوی دی چې کله ونیوی شي بیا وایي جعلي پیر پکړه گیا. ټول جعلیان جعلي دي، اصلي پکې شته؟ دا کار په شریعت کې نشته. دغه کار چې کوم دا پیر صاحب کوي، د کوډې منترې د پردو زنانو سره ناسته او دا خزعبلات او دا ګډې وډې قصې، دا په شریعت کې نشته. نو دې کې اصلي او جعلي د کوم ځای راغلی؟ دا ټول جعلي دي. ما خبره دا کوله چې اکثر د دې پیرانو دا کار دا په چا رواني؟ په سړو که په ښځو؟ دا په ښځو رواني. دې له زنانه ځي. دا تعویذونه، کوډې، منتر، جادو دا په دې زنانو کې د نارینو نه ډېر دي. نو ځان به لرې ساتي د دې قصو نه. دا خبره ذکر کوي. ګوره جادوګر پسې چې کوم خلک ځي، ما په عامو درسونو کې دا فایده ذکر کړې ده، خو دلته اکثر نوي ملګري دي. موږ دا فایده ذکر کړې وه چې جادوګر له چې کوم خلک ځي نو دا په څو قسمه دي؟ دا په 3 قسمه دي. یو هغه دی او دا تقسیم د حدیثونو په رڼا کې دی. ګورئ یو سړی دی د جادوګر خواله لاړ، د کوډګر خواله لاړ او د هغه دا خبره ومنله او یقین یې پرې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانه ده، من اتی کاهنا او عرافا، څوک چې لاړ په نجومي پسې، نجومي د ستورو کې چې ګوري او قسمتونه معلوموي، یا لاسونو د کرښې ګوري، بعض د لاسونو د کرښې ګوري، که لاسونو د کرښو ته وګوري او بس او را روان یو څو کاله به په تا باندې مصیبتونه ډېري او بیا به ښه شي، 5 کاله بعد به ښه شي. او څوک په توتیانو قسمت معلوموي او څوک په څه، څوک په خاورو کې کرښې راکوي. څوک چې په دې خلکو پسې ځي او په کوډګرو پسې ځي، دا نصیحت زموږ د پښتنو لپاره ډېر اهم دی، ځکه چې پښتنو کې دا بیماري ډېره ده. ګورئ یاده کوي دا خبره، کم سړی چې کوډګرو له ځي، کم سړی چې پالګرو له ځي، کم سړی چې په نجومیانو پسې ځي، کم سړی چې په جادوګرانو پسې ځي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فصدقه او د دې دا خبره رښتینې وګڼله چې او دې چې سوی دا رښتیا دي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، نو دې د هغه قرآن نه منکر شو، کوم قرآن چې په پیغمبر را لېږلی شوی دی. او د قرآن نه چې منکر شي دی څه شي؟ کافر شي. نو دا سړی کافر شو. ولې کافر شو؟ ځکه چې دې قرآن کې خو الله دا ویلي دي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. زمکه او اسمانونو کې چې څوک دي، په دې کې د هیڅ چا سره غیب نشتی، علم الغیب سوی د چا نه؟ د الله نه. نو دې چې کله په کوډګر پسې ورغی او په پالګر پسې ورغی او په نجومي پسې، نو هلته د هغه په خبرو یقین وکړو چې او مستقبل کې به دا کېږي، مستقبل کې به بیماریانې راځي، دا مصیبت به راځي. مطلب دا شو چې دې دا مني چې د ده سره علم الغیب شتي. نو الله خبره یې رد کړه که نه؟ نو چې الله خبره یې رد کړه نو په قرآن باندې کافر شو. دا اولنی قسم شو. دویم قسم زه به درس په اخره کې دا تپوس کوم. ګوره دویم قسم هغه دی، لاړ په کوډګر پسې، لاړ په جادوګر پسې، لاړ په پالګر پسې، لاړ په نجومي پسې، وایي زه منه زه د ده دا خبرې نه منم، خو صرف هسې ورځمه، ننداره کومه، تپوس کومه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم سړی چې لاړ په داسې کس پسې منی نه ګورئ چې ومنه خو د اسلام نه وځي دا سړی منی نه لم تقبل له صلاة 40 لیله الله به د دې سړي 40 ورځې لمونځ نه قبلوي صرف ګوره دا د نیندارې دا سزا ده ګورئ چې زه هسې ځمه 40 ورځې به د دې انسان لمونځ نه قبلېږي دریم کس هغه دی عالم دی داعي دی په عقیده باندې پوهه دی په اسلام باندې مضبوط دی هغه وایي زه د کوډګرو خواله ځم زه د جادوګرو خواله ځمه د دوی حقیقت راښکاره کومه نو د ده تله څه دي دا جایز دي ولې ځکه چې هلته هغه په خپله عقیده کې مضبوط دی هغه ګډوډ کېدی نه شي او هغه دې دپاره ځي چې حقیقت راښکاره کړي نو دا قسمه تګ د جادوګرو خواته د علماو دپاره او د دعاتو دپاره څه دي جایز دي دلته بله خبره درته ذکر کړمه دې جادوګرانو کوډګرو باقاعده چینلې کول او کړي دي او په هغه چینلو باندې ما په خپل هغه چینلې کتلي دي هغې ته ټلیفون کېږي نو یو پیر ما د دوی یو پروګرام کتو هسې ما کتو مې چې دوی د خزعبلات څه دي ویې ګورو نو هغه سړی ناست دی په کراچۍ کې پروګرام د کراچۍ نه نشر کېږي او یو کس ورته د جدې نه ټلیفون وکړو ما ته وایي دا دا مشکل دی ما ته دا دا مصیبت دی او دا څنګه ده هغه ورته ته صادر راواله او دا صادر په لاس کې ونیسه اوس وګوره څو دی هغه وایي 2 میټره دی اوس یې راغونډ کړه راغونډې کړه اوس یې کولاو کړه څو دی 1.5 میټر دی او دا ټول د دې کوډګرو جادوګرانو قصې دي دا قسمه چینلې که ته حرام دي دې ته خو کولاو کوي ګوره دا قسمه چینلې که ته څه دي حرام دي ته چې جادوګر خواله ځې وایي زه تللی نه یم دا چینل که ته هم داسې دي چې ته یې خواله ورغلی نو ډېر د خپلې عقیدې خیال وکړئ زما او تا سره ګوره اهم شی هغه د عقیده ده دا عقیده زموږ سره داسې ده اوس چې زه تاله د سرو زرو یو خښته در کړم دومره چې دا واله نو ته به څه کوې کور ته به ورشي داسې به ګزار کړي ته به دې کپړې ته وکړي بیا به په المارۍ کې کښېږدي بیا به پسې المارۍ ټاله کړي او بیا به ښځې ته هم دا ووایې چې دې ځای له ګوره څوک را نه شي دلته زما دا سره پراته دي وجه دا ده چې له دومره حفاظت وکړو نو څه وجه یې وه د تا ته قیمتي ښکارېدو چا ته چې خپل دین قیمتي ښکاري چا ته چې خپل عقیده قیمتي ښکاري هغه به حفاظت کوي حفاظت به څنګه کوي د دې قسمه خلکو نه به ځان لرې ساتي موږ سره د پیسو قدر نو دا پیسې خلک به کم کم ځای کې ساتي اکثر ملګرو ته سره ناشنا ناشنا طریقې دي د پیسو د ایښودو چا په دیوال کې ایښودي او چا په بالغ کې دننه ایښودي او چا د قالین لاندې ایښودي او ځکه یو ملګري ما ته قصه کوله په دمام کې و ما داسې خبره وکړه ما د ملګرو له ناشنا طریقې ورځي هغه ما ته وایي زه تا ته یو طریقه ذکر کوم چا په ذهن کې نه راشي وایي څنګه وایي ما یو کس ته ټلیفون وکړو چې ما له قرض پیسې راکړه ما یو درس کې ذکر کړې مو دا قصه وایي هغه ما ته وایي چې سیده ماسوتن راشه در به یې کړم وایي زه ماسوتن په هغه پسې کمرې ته ورغلم ورسره ناست بیا مې ورته په اخر کې وایي چې پیسې راکړې که نه راکړې زما کار دی ځمه وایي ما ته وایي لږ صبر وکړه لاړ د تلاجې نه د فریزر نه یې واوره راواغېسته وایي زه ورته حیران چې په واوره څه کوي هغه واوره یې ماته کړه هغه واوره چې ماته کړه په هغې کې دننه تیلۍ پرته وه هغه تیلۍ چې کولاو کړه په هغې کې پیسې پرتې دا ناشنا طریقه ایجاد کړې ولې چې دا چې ته ګډې وډې نه شي که چېرته څوک غله راشي اکثر دا کم عذاب چې دي د دوی د ډیرې چې دي دوی کورونه اکثر پې د غله پې هم د شپې ورشي او غلاګانې شوي هم دي په ډېرو ځایونو کې نو دی دې دپاره ګوره اوس دا څنګه خطرناک سوچ کړی دی چې دې ته د سره د چا سوچ نه ځي ولې ځکه چې دا پیسې ورته ډېرې ګرانې وي نو زما او تا سره د دې هر څه نه قیمتي شی هغه د عقیده ده هغه د دین دی هېڅ خبره نه ګوره که پیسې ضایع شو بیا به الله راکړي که بچي رانه مړه شو الله به نور بچي راکړي که بیماري راله الله به مې روغ کړي که په تجارت کې څه نقصان وشو الله به د بل طرفه پوره کړي خو دا عقیده که چېرته ګډه وډه شوه که نه نو دنیا دې هم ختمه شوه آخرت دې هم ختم شو نو الله دې زموږ د عقیدو حفاظت وکړي ما دا خبره کوله چې د دې جادوګرانو او د دې کوډګرو د دوی د چینلې به نه ګورئ د دې نه به بایکاټ کوئ دا غیرت به تاسو کوئ په خپل
په خپل عقیده باندې دا غیرت به تاسو کوئ په خپل دین باندې ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد ښکاره کي ومن شر حاسد او یالله بچ مې ساته د شر د حسد کوونکي نه حسد کوونکي ته وایي اذا حسد کله چې حسد راښکاره کي نو دلته یو څو اهمې خبرې اولنۍ حسد څه ته وایي چاته تعریف معلوم دی بغض او کینه ده نه هغه بغض او کینه خو ځان له یو مسله ده دې ته حسد وایي بارک الله فیک حسد څه ته وایي چې د چا سره یو نعمتي او ته دا ارمان وکړي چې دا نعمت الله د ده نه والي نو بیا دې کې درجې دي د ټولو حسد یو شان نه دی د بعضو حسد دا دی چې الله یې د ده نه والي او مال یې راکړي یو حسد دا دی لکه ته یو کس ولیدو مالداره دی یا هغه سره شهرت دی مقام دی یا بچی دی یا نور څه دی او ته دا وایې چې الله یې د ده نه والي یاره دا سړی ولې کامیاب شو او مال یې راکړي نو دا د حسد یو درجه ده یوه درجه دا ده چې الله دې مال هم نه راکوي خو چې د ده نه والي کوم یو دې دواړو کې بدتر دی دا دویم یعنی زما هم نه دی په کار خو چې الله دې هم خلاص کړي دا بیا بدترین حسد دی نو په دې کې به یو څو اهم نصیحتونه ټولو ملګرو ته وکړو وجه دا نه ده حسد دا بیماري زموږ په پښتنو کې ډېره ده حسد بیماري په پښتنو کې ډېره ده حسد ولې شریعت د دې دومره بدی بیان کړی دی وجه دا ده اصل کې دا حاسد چې دی د څوک چې حسد کوي د اعتراض کوي د الله په تقدیر باندې اصل وجه دا ده لکه اوس تا یو کس ولیدو او الله ولا یو نعمت ورکړی دی که هر قسمه نعمت وي ته وایې ولې لکه الله ولې دی داسې مخکې کړو الله ولې دله دا شی ورکړی نو ته اوس اعتراض په اصل کې بچا کې په الله کې دله چې دا کوم نعمت ورکړی دی دا خو الله ورکړی دی ده ته چې را څه میلاو شوي دا خو د الله د طرفه دي نو اصل کې حاسد اعتراض کوي په چا باندې په الله باندې نو ځکه دا ګناه په لویو ګناهونو کې ده بعض روایتونو کې راځي چې حسد نیکیانې ختموي حسد ګوره نیکیانې ختموي حاسد سړی چې د څوک چې حسد کوي او په دې باندې زما یو بیان دی په یوټیوب کې هم شتي او ملګرو سره په میموري کارډو کې هم میلاویږي حسد د نن سبا لویه بیماري په دې عنوان باندې حسد د نن سبا لویه بیماري مکمل ما سره پاسه ګنټه خبرې په حسد باندې کړي دي اقسام او بیا د هغې نه د بچ کېدو طریقه دلته خو موږ هغه تفصیل اوس نشو کولی خو ما خبره دا کوله چې حاسد اعتراض کوونکی دی د الله په تقدیر باندې حاسد چې کوم دی په اصل کې نیکیانې ګوره ختمیږي او بدن هم ختمیږي او زړه هم ختمیږي ما بل اوس په درس کې د کوم ملګري چې زما د هغه درس کې ورته پته وي موږ څه ویلو موږ حسد څه دی انصاف والا دی حسد څه شی دی انصاف والا په دې حسد کې ګوره ډېر انصاف پروت دی څنګه بدأ بصاحبه شروع د چا نه وکړه د خپل ملګري نه حسد شروع د خپل ملګري نه کې هغه څوک چې کوي څنګه لکه اوس یو سړی حسد کوي یاره دا سړی چې دې له دومره پیسې څنګه ګټي او د ده دا ګاډی او د ده دا کور او دا درې چې ته کور د څنګه جوړ کړو او د ده په سعودي عرب کې صبر څومره وخت شوی دی دی په فلاني سن کې تللی او د اوسه پورې دا خو زموږ هغه تره ملته دی او زموږ کاکا ملته دی زموږ ماما خو دومره ونه ګټلي او ده څنګه وګټل ته اوس ګوره دې ځان له په یو بیمارۍ کې پروت دی پردي حسابونه کوي دا بیماري ده که نه ده دا بیماري ده هغه چا سره چې حسد کوي هغه ښه بېغمه وده پروت دی
ښه مزې کوي، د خپل مال نه هم فایده واخیسته، د خپلو بچو نه هم فایده واخیسته، د خپل هر څه نه فایده واخیسته، او دا غریب لګیا دی څه کوي؟ حسابونه کوي. نو حسد شروع د ده نه وکړه، دی خراب کو اول مخکې دې نه چې دی خراب کړي هغه بل په خپله ځان خراب کړه. نیکیان یې خپلې تباه و برباد کړي، نیک عمل که څه لږ ډېرې کړي هغه یې خراب کړو، او بیا د هغې نه بعد خپل بدن هم خراب کړو. د شپې په کټ کې وړي راوړي، لکه اوس یو سړی د شپې پرېوت او سوچونه په کټ کې کوي چې دغه پلانې د ده سره چې دا ګاډی دی، دا ګاډی څنګه، او ما سره دا دی، او د هغه سره دا دی، او ده سره دا دی. ده د خپلې ښځې نه خوند وانخیستو، ده د پستي طلایي نه خوند وانخیستو، د ده خوب ونه شو، ګډ وډ سهار راپاڅېدو، هغه ورځې د هغې د لاسه ټوله ګډه وډه وه ځکه چې خوب یې نه دی شوی، بیا د ورځې هم دا سوچونه خو داسې ژوند شو. د دې حاسد غریب دا ژوند دا عذاب دی، دا په خپله یو عذاب دی، دا سړی په عذاب کې اخته دی. او کم سړی چې د الله په تقدیر باندې ایمانی، الله اکبر، هغه که غریب دی، که فقیر دی، که بیمار دی، که مالدار دی، که شهرت والا دی، که علم ورسره دی، که جاهل دی، که هر څه دي، خو په هر حال کې د ده ژوند د خوشحالو دی. ولې ژوند د خوشحالو دی؟ حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وو که نه؟ یو نصیحت یې ورته دا کړی و، دا نصیحت په زړه ولیکئ، په زړه وی یا غلام ای ماشومه دا خبره یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. دا کم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدونه، او دا کم چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدونه. چې کله دې دا عقیده وکنه والله چې د حسد نه به دې زړه سم پاکي. څه چې تا ته در رسېدلي دي دا هغه پلاني ته نه تلو، او څه چې پلاني ته رسېدلي دي دا تا ته نه در رسېدو، زړه به دې مطمئني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووی؟ وی رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه د تقدیر اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي، یعنی نور پکې دنه څه اضافت نه کېږي. نو تقدیر پاڼې وچې شوي دي، او په تقدیر کې لیکلي دي چې الله به مثال کې محمد دی، یو کس نوم دی، الله به د محمد له ډېر مال ورکوي، بس ده ته به میلاویږي. او الله تقدیر کې لیکلي د عبدالله چې دی به غریب وي، بس دی به غریب. که ما او تا چېرته په تقدیر باندې مضبوط ایمان لرو، نو بیا به موږ الله د حسد نه ساتي. په تقدیر باندې مضبوط ایمان، د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 100 زره کاله مخکې، 50 زره کاله مخکې لیکلی شوي دا خبرې. ورب الکعبه، د کعبې په رب مې دې قسم، که دا خبرې تاسو زړه ته واچولې نو ژوند به م د خوشحالي وي. 50 زره کاله مخکې الله هر څه لیکلي دي. که ته غریب یې 50 زره کاله مخکې الله دا لیکلي وو. که تا ته مصیبت را پېښ شو داسې وایه وایه په دې کې به څه وي؟ په دې کې به خیر وي. او دا سوچ مه کوه چې دا څنګه او دا ولې او د پلاني باندې خو مصیبتونه نشته او په ما مصیبتونه ډېر نه، هر څه چې را پېښ شي دا وایه په دې کې به څه وي؟ په دې کې به خیر وي. په دې کې ما یو قصه بیان کړې وه دې ملګرو ته، او بیا بیانوم د فایدې دپاره د یو باچا او د وزیر دا ټکې چې په دې کې به خیر وي. په دې د خپل عادت کې هر څه چې کېږي وایه وایه په دې کې به څه وي؟ په دې کې به خیر وي. نو هغه قصه داسې ده د باچا او د وزیر. یو باچا او د هغه سره وزیر و، هغه وزیر به دا خبره کوله وي په دې کې به خیر وي، هر څه کې به وي. نو د باچا صاحب لاس زخمي شو، لاس دی راغی وزیر ته ووایي وګوره وزیر صاحب وګوره وایي لاس مې زخمي شوی دی. هغه ورته وایي باچا صاحب دې کې به خیر وي. په دې باندې باچا غوسه شو، بېادبه وي، زما لاس زخمي شوی دی او ته یې په دې کې به خیر وي. سړی یې راواغېستو جیل ته یې واچو. چې جیل ته ورننه کېدو چې وزیر وایي دې کې به هم خیر وي، جیل ته یې ور واچو. بیا څه وخت بعد دا باچا به ښکار لتو، میاشت کې هفته کې یو پیر به ښکار له وتو، او ځان سره به یې څوک بوتو؟ دا وزیر به یې بو. خو دې پر لکه وزیر جیل کې پروت دی. باچا صاحب لاړ ښکار له، چې ښکار له کله لاړ نو دی د هغه خپلو حدودو د باچایي د حدودو نه پکې واوړېد او پوهه نه شو. نو هلته هغه نور چې کوم کسان وو هغوی ونیو، وینو نو د هغوی سره یو بوت و چې څوک به یې ونیو نو هغه به یې د دې بوت دپاره قرباني کوو. باچا یې ولي چې وینو بس بویتو د هغه بوت مخې له یې راوستو، اډري وکړو، وایي دا حلال کوي او دی قربان دی د دې بوت نه. چې څنګه راسملو هغه یو پکې اواز وکړو په ده قرباني نه کېږي. لکه څنګه په ده قرباني نه کېږي؟ وایي د لاس زخمي دی. هغوی به نه پرېږدل کوئ چې قرباني پرې نه کېږي بیا پرېږدوئ. باچا صاحب په لاره سوچ کوي، هغه وزیر چې وایي چې دې کې به خیر وي،
خیر ګوره دا دی که نن زما لاس برابر وی خو سر یې رانه و بیا لاړ هغه سړی راوویستو د جیل نه او معافي ترې وغوښته وایي زه خو په دې پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر خو ما چې ته جیل ته اچولې تا وي دې کې به هم خیر نو په دې کې څه خیر و هغه ورته باچا صاحب خیر په دې کې دا و چې تا سره به ښکار نه څوک تو هغه ورته ته به را سره تلې نو دې پرې ته ونیوې قرباني کولې که نه هغه وایي او وایي که زه د سره وی ته یې پرېښودې او زه یې قرباني کولم نو زما دې جیل ته تلو کې خیر او ستا په لاس زخمي کېدو کې خیر نو الله چې څه کوي به یې کې خیر ښه مطمئن اوسئ مه حسد کوئ د چا سره مه بغض د چا سره کوئ مه کینې د چا سره کوئ او مه پردي حسابونه کوئ د الله نه پراخه خزانې دي د الله او د الله نه یې غواړئ دا په دې عربو کې ښکلی عادت دی چې کله هم دوی څوک ویني که نه کروړپتي لکپتي سړی د دوی مخې ته تېر شي والله که بېساز سره کوي او څه ووایي الټا ماشاءالله تبارک الله دې ولې وایي ښه ډېره ورکړي اوس که ته چې ته څوک ویني چې په نعمتونو کې هر قسمه نعمت شي یو سړی دې ولیدو مال دی یو سړی دې ولیدو شهرت ورسره ډېر دی یو سړی دې ولیدو بچي ډېر دي یو سړی دې ولیدو علم ورسره دی هر څه چې دي وایه یا الله داسې وایه ګوره وایه یا الله ده له ښه ډېر ورکړي برکت پکې ورته واچې او مال هم د خپلو خزانو نه راکړي پراخه خزانې دي د الله دا کوم سړی چې وایي چې یا الله د ده نه یې واله او مال یې راکړه نو د ده ګوره بدګماني هم ده په الله باندې څه بدګماني ده یعنې د الله دومره تنګې خزانې دي چې د ده نه به یې الې او ماله به یې راکړي نور نشته دا د الله خو پراخه خزانې دي وایي یا الله ده له ښه ډېر ورکړه او ورسره مال هم راکړه هېڅ خبره نه ده ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد راښکاره کړي که یو سړی سوال وکړي چې دا پکې ولیدي چې حسد راښکاره کړي نو جواب دا دی چې کله یو سړی په زړه کې دننه حسد کوي د بل چا له نقصان نشي ورکولی خو چې کله د حسد راښکاره شي نو بیا نقصان ورکوي حسد چې راښکاره شي بیا دی کوشش کوي محنت کوي دې سړي ته نقصان ورکولو کې نو ځکه یې دلته دا وویې چې یا الله ساتمې د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کړي حسد چې کله پټي نقصان نه ورکوي خو نقصان کله ورکوي چې کله راښکاره شي اخرنۍ مسله پر دې درس کې هغه دا ده یو قسمه حسد چې هغې ته غبطه ویلی کېږي په عربۍ کې څه ورته ویلی کېږي غبطه دا جایز دی او دا غبطه څه ته وایي یعنې ته یو سړي باندې نعمت وینې یا الله داسې نعمت ماله هم راکړه دا جایز دی دې ته غبطه وایي حسد کې خو دا دي چې د ده نه نعمت څه که واله دې کې دا نشي چې د نه یې واله یا الله داسې مال هم راکړه نو دې ته غبطه وایي دا جایز دی او غوره غبطه په حدیث کې راغلی ده غوره غبطه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث ده لا حسد الا فی اثنتین غبطه ده مه کوه مګر په دوو خبرو کې به ډېره غوره ده په دوو خبرو کې غبطه ډېره جایز ده غوره ده افضل ده او جایز هم ده یو رجل آتاه الله القرآن یو سړی دی الله وله قرآن ورکړی دی مطلب دی چې قرآن ورته یاد دی ښایسته اواز یې دی په معنا او په ترجمه او په تفسیر یې پوهېږي او دی سهار ماښام دا قرآن بیانوي او تلاوت کوي او ته دا ووایې ارمان چې ما هم داسې کولی نو دا د ټولو نه اوچته غبطه ده دویم ورجل آتاه الله مالا او یو سړی دی الله وله څه ورکړی دی مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار او دا سړی سحر ماښام دا مال د الله په لار کې لګوي او ته دا ووایې چې ارمان داسې مال ما سره وی نو ما به هم لګولی دا د ټول نه اوچته غبطه ده اوچته غبطه څو دي دوه قسمه یو د علم ارمان کول یو سړی د علم ورسره دی یو عالم د ډېر تکړه دی او په مسلو پوهه دی او ته دا ووایې چې ارمان داسې علم ما سره وی او دا حق ما هم بیانولی دا تلاوتونه ما هم کولی دا حدیثونه ما هم بیانولی دا اوچته مرتبه ده خو زموږ خو دا غبطې نه دي که نه زموږ هغه څه دي یاره چې داسې مال ما سره وی او داسې شهرت ما سره وی او داسې صرف دنیا ته پسخېده نو دا یاده کړئ چې د چا دنیا ته مه پسخېږئ آخرت ته پسخېږه غبطه کې معنی د پسخېدو پرته ده که ته پسخېږې نو په څه کې وپسخېږه په دین کې وسړي ته وپسخېږه یا الله داسې دینداري ماله راکړه یا الله داسې علم ماله راکړه یا الله داسې پوهه ماله راکړه یا الله داسې مال ماله راکړه چې زه هم د الله په لار کې ولګوم دا قسمه کارونه جایز دي او غوره دي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو دې سره
زمونږ دا درس هم اختتام ته ورسېدو او دا صورت هم اختتام ته ورسېدو. سورة الناس پر روان درس ته پرېږدو. یو پیر به ترجمه بیا وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق توایا پناه غواړم په رب د سبا پورې یا په رب د مخلوقاتو پورې. من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه. ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه هر کله چې خوره شي دغه تیاره. ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کي. الدرس په اخره کې بعض ملګرو نه به یا یو څو تپوسونه به وکړو چې صرف موږ ته دا پته ولګي چې کوم ملګری پوهه دی او یا دا ملګري پوه شوي دي او که نه. یو خو دا که څوک د ترجمه کول غواړي نو وادي ورئ. جی کارکی. بارک الله فیک. بل څوک؟ د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. راښکاره کړي. بارک الله فیک. ښه موږ د درس په درمیان کې دا ووایي چې د جادوګرو او د کوډګرو خوا ته تله دا په څو قسمه دي؟ په درې. زه غواړم چې یو ملګری بیان کړي د شاتنو کې. کوم ملګري ته دا مسله یاده؟ ها په زوره ووایه او که ودرېږي ډېره به ښه ده، نور ملګري به یې واوري. بلکل. د ده حکم څه دی؟ د ده حکم څه دی؟ دا کوم سړی چې لاړ خبره وله ومنله نو دی څه شو؟ مونږ حکم وکړو دی کافر شو، د قرآن نه منکر شو. تماشې لځي، څلوېښت ورځې لمونځونه نه قبلېږي. درېیم کس او بیا د دوی حقیقت راښکاره کړي. بارک الله فیک. ښه مونږ د حسد بعض اقسام ذکر کړي وو. نه ته نه ځم چې بل ملګری حسد اقسام. مطلب دی ورور دا دی، اگر که تعبیر کی کمزور ہے خو مطلب دا دی چې غبطه جایز ده، او غبطه دا دی چې ته دا ووایې چې یالله داسې مال هم راکړي نو دا جایز ده، او دغه ناجایز ده چې ته دا ووایې چې یالله د ده نه یې واله. بیا دغه پکې ځان له اقسام دي چې د ده نه یې واله او مال یې راکړې، د ده نه یې واله مال یې مه راکړه، دغه به یې ځان له مسله ده. په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله را روانه هفته کې به بیا سورة الناس ترجمه او تفسیر کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې
او الله دې موږ د هر شر نه په امان کې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.